حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چې د حضور پاک دریم خلیفه دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي دوه یو په واده واغه وفات شو دویمه وته په نکاح کړه چې دویمه کله وفات شو حضور پاک او فرمایل وی که زما درې ملور وی هغه به عثمان ته په نکاح کړي و او ډیر زیات محبت وسره نبی علیہ السلام لره حضور پاک چې کله بدر ته نو دیم روانې ده نبی علیہ السلام ورته عثمانه وی ته مزه ځکه ستا بیبي د زما لور ناجوړه ده د هغې خدمت وکړه او الله بدله په دا مدینه کې زما د دې لور خدمت چې دی وکړه د خپلې بیبي د دې په عوض کې به تاله خدای پاک د بدر د غازیانو اجر درکړي او چې کوم غنیمت الله مونږ له راکوي هغې کې حساب هم دله درکم دا د هغه یو لوی منقبت و د حضرت عثمان رضی الله عنه بیعت الرضوان په خو حدیبیه کې چې کوم بیعت کېده نبی علیہ السلام د کافرو عمرې له ته مکې مکرمې ته کافر راله هغې نه پرېښه وی نه به ځې د صلح خبرې اترې شروع وې رسول الله مبارک حضرت عثمان ولیږه وی ته لاړ شه د مکې کافرو ته ووایه چې مونږ جنګ له نه یو راغلی مونږ د خدای کور دی هغې له راغلي یو او یو عمره به وکړو واپس به ځو حضرت عثمان رضی الله عنه چې مکې شریفې ته لاړه نو کافرو بند که نظر بند یې کړ حالانکه استازي ته به نقصان نه رسی دا هغه وخت نه هم قاعده اوس هم دا قاعده ده نبی علیہ السلام ته غلطه اطلاع راله چا ورته ووی وی عثمان یې شهید کړ حضور پاک ډیر زیات خفه شو وی عجیبه ده استازی خو څوک وجني نه عثمان خو زما استازی و دی له مې صلح راولېږه دې ظالمانو خو ظلم وکړو چې هغه یې شهید کړ وی راځئ د عثمان بدل بالو چا وی عثمان جمدی دی چا وی وجلی دی وی د عثمان رضی الله عنه بدل باخلو نو حضور پاک د کیکر یو اونه و د غټ کیکر د هغې لاندې کېناسته او صحابه به راتلل یو به د نبي علیه السلام سره بیعت د جهاد کو یو به م راغی لاس به یې ورکه بل به م راغی لاس به یې ورکه 1400 صحابه کرام ټولو پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړه ولې دا بیعت یې ځکه اخیسته چې د کافرو په کور باندې ورتللو نو ګرانه خبره وه کافرانو ځان تیار کړی او د ګیر چاپېره قبایل یې راغوښتي وو د پیغمبر علیه السلام د مقابلې دپاره او فیصله یې کړې وه چې مسلمانان عمرې ته نه پرېږدي نو حضور پاک د ټولو نه بیعت واغېسته اخره کې نبي علیه السلام مبارک د الله سوچت که وی ګوره ټولو بیعت وکړو د عثمان بیعت پاتې دی وی هغه په مکه کې دی پته نه لګي چې هغې شهید کړی دی او که جمدی دی نو که عثمان جمدی وي زما دا لاس د هغه دی او دا زما خپل لاس دی دا دواړه لاس یې یو ځای کړل وی د عثمان د طرف نه مې د جهاد بیعت وکړ دې نه اندازه ولګوئ صحابه وی وی مونږ په خپلو لاسونو د حضور پاک سره بیعت وکړو او وی عثمان د حضور پاک په لاس د حضور پاک سره بیعت وکړو وی قسم په الله چې زمونږ د لاسونو نه د عثمان لاس بهتر و ځکه حضور پاک د خپل لاس ته اشاره وکړه دا د عثمان لاس دی او دونه په اعتماد و چې نشته خو د هغه طرف نه بیعت کوم او چې بیعت د هغه طرف نه مو که څنګه چې تاسو نه تښتئ بیعت هم وکړو جنګ کې دی به هم نه تښتي احد غر باندې حضور پاک مبارک یو ځل ولاړو د احد دا غر اجلقې زلزله پرې راله یو ورسره حضرت ابوبکر دی یو ورسره حضرت عمر دی یو ورسره حضرت عثمان دی نبی علیہ السلام هغې غر له دا پونده مبارکه راوبروله اسکن احد ای احد په قلار شه دا څه کې تا ته پته ده چې په تا څوک ولاړ دي انما علیک نبی یو خو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیق بل در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق او شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دي یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان دا څومره لوی منقبت دی یو بل ځای کې راځي حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي وی روان شو زمونږ په منځ کې ناستو وی پاسې لا وی لږ ساعت یې تېر که نو زما یره پیدا شوه هسې نه دشمنان خو ډېر دي څوک تکلیف ورته ونه رسوي زه ورپسې روان شم مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې لیکلی شوي دي چې صحابه به د پیغمبر علیه السلام لار معلوموله چې په دې لاره تللی دی او دا به یې د څه نه معلوموله دا د هغې د خولې د خوشبویۍ نه به یې معلوموله
د خولې نه به خوشبویي تلله نو چې په کومه لار به رسول الله مبارک تللی نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرېښې وه په هغه لار د هغې د خولې نه نو نږدې صحابه به پوهېدل چې دا خو د حضور پاک د خولې خوشبویي ده په دې لاره تللی دی نو ځان به یې ورپسې رسو دا صحابي وی ورلم د حضور پاک یو باغ ته ننوتی و د قبا سره خوا کې یو باغ دی هلته ننوتی و وی زه ورلم وی زه د باغ دروازه کې ودرېدم وی ما وی چې زه به نن د حضور پاک څوکیدار یم دروانچي به یم دننه ناست یم دروازه وډبېده ورلم څوک یې وی ما ته وی چې ابوبکر یم ګوره هغه هم د هغه خولې په خوشبویۍ راغی وی ما ورته وی چې په قلار ودرېږه اجازت دله غواړم وی ما رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ابوبکر راغلی دی اجازت غواړي وی اجازت هم ورکه او د جنت زیری م وله ورکه اجازت مې ورکه او د جنت زیری مې ورکه وی راننوت نو د کوي دا غاړه داسې کټ شوې وه هغه کټ غاړه وه حضور پاک په هغې کې ناستو ګرمي ده نو خپې مبارکې په هغه کوي کې یې ویزاندې کړي دي وی ابوبکر راغی خوا کې ورسره ښي طرف ته کېناست او هغه هم خپې په کوي کې یې ویزاندې کړې وی لږ ساعت پس بیا ور وټکېده وی مې څوک یې وی عمر یم ټول هغه هم په دغه خوشبویۍ پسې راغی وی مې صبر وکړه اجازت دله غواړم ورلم حضور پاک ته مې وی الله رسول عمر دی اجازت غواړي وی ښه اجازت هم ورکه او د جنت زیری م وله ورکه وی هغه راغی او د نبی علیه السلام نه ګس طرف ته کېناسته او هغه هم پنسي اوچتې کړې او خپې یې په هغه کوي کې ورښکته کړې وی بیا ور وډبېده ورلم څوک یې وی عثمان یم وی ما وی صبر وکړه اجازت دله غواړم رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي وی ښه اجازت هم ورکه د جنت زیری م ورکه او د شهادت زیری م وله ورکه خو سره د لوی تکلیف نه ګوره شهادت په ورته رسیږي او لوی تکلیف آزمایش به م ورسره وي وی زه ورلم وی ما وی چې نبی علیه السلام مبارک تعالی زیری م درکوي د جنت او د شهادت زیری م درکوي خو سره د تکلیف نه وی الله المستعان وی په دغه تکلیف کې به د الله نه امداد غواړم وی هغه کومه کټ غاړه چې وه هغې کې دي درې واړه کېناستل نبی علیہ السلام مبارک و حضرت ابوبکر او حضرت عمر نور ځای پکې نو حضرت عثمان ورته مخامخ د کوي په دې غاړه کېناست د حدیث دا راوي وی ما ردی یو تعبیر وویسته وی ما وی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر به درې واړه په یو ځای کې ښخېږي ځکه یو کنده کې درې واړه د کوي په غاړه کېناستل او عمر او حضرت عثمان چې دی دی ورته مخامخ کېناسته نو معلومیږي دا چې دی به ورته مخامخ د بقي په مقبره کې ښخېږي واقعي همغسې وشوه دا د عثمان لوی منقبت یو موقع کې حضور پاک مبارک ناست دی حضرت عثمان ابوبکر راغی دوی هغسې ډډه والې ده او د خپې مبارکې لاندې ښکاره دي بیا حضرت عمر راغی حضور پاک مبارک هغسې ډډه والې وه او لاندې خپې ښکاره دي دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی چې راغی نبی علیه السلام زر کېناست ډډه یې ختمه کړه رانیغ شو او خپې مبارک یې پټې کړې حضرت عمر خو لږ جذباتي و وی د الله رسول ابوبکر راغی زر عالم او تاسو ډډه والې وه او کېنناستی او خپې م پټې نه کړې او چې عثمان راغی نو کېناستی او خپې م پټې کړې څه چل دی وی عمره وی د هغه چا نه ولې حیا ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کوي